رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. دمبلي تلفزيون محترم أوریدونکو لیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن موږ تاسو اتم ورځ د اتم درس ده. معمول سره موږ تاسو درس درې برخې لري: نوراني قاعده، لمونځ او تجوید. نو اول به نوراني قاعده وایو. نو موږ تاسو څو درس ویلو شاګردانو؟ دوه درس. نن ان شاء الله دریم درس وي. صحیح ده؟ ډېر مهم درس ده شاباس. نو ډېر د خیر او برکت درس ده. ښه به یادوئ، لیکئ به. څنګه کېنه شاباس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دريم لوست. حروف مقطعات. مقطعات. قطع. بري. جدا. يعني مقطعات د لفظ نه معلومي. مقطعات کنه دغه مقطعات حروف شي دي، څه ډول دي، څنګه دي کې خو علما به د شيوخ کنه په تفسیر ترجمه کې ډېر بحث کوي کنه. موږ تاسو تجوید کې دومره به ورځان ور باندې پوي کې ځوانانو. حروف مقطعات د متشابهات او جملې څخه دي، په معنی فقط الله پوي. څو پوي؟ الله. والله اعلم بمراده بذلك. الله عالم د معنا دي مقصد خپل څه مقصد. او شهید رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی یو راس په ډول ویلي. علما وایي چې رسول الله په خبرو یو راز باندې خدمت معنا باندې الله پوهیږي. دغه تفسیري معنا ځینې علماو بیا کړې ده. حقیقي معنا چا ته معلومه ده؟ الله ده. ولې دغه راز څه ده؟ قرآن کریم کې دا ځینې د رموز دي. رموز پټ شان څه وي؟ رموز پاسورډ رمز ده. ځکه که په ټولو شیانو باندې موږ تاسو پیدا لرئ قرآن کریم کې ستې بیا خوند به یې تللی وي، داسې به پوه یو. نو ځینې شیان الله مبهم پرېښي دي، معنی مو نه پوهیږو. نور هم هڅه کوو چې معنی په پوهېږو نه، نو شیان الله پټ پرېښي دي. که دا اوس ځینې علما وایي چې دا مقطعات د الله مبارک نومونه دي. چا نومونه دي؟ ځینې وایي دا د سورتو نومونه دي، اکثر سورتو په سرو کې راغلي که نه. ځینې علما وایي چې دا د رسول الله مبارک نومونه دي. او دغه مقطعات د خیر او برکت سبب ګرځي. څوک یاد کړي کنه چې سبب ګرځي؟ خیر او برکت سبب دا بیا یادوي ان شاء الله. صحیح ده؟ لیکي به 14 حروف پکې دي. 14 کلمې دي، خپل 14 حروف پکې دي که. او بیا دغه حقیقي معنا الله ته معلومه. ځینې تفسیري معنا موږ ته په شیخ صاحب معلم جان حفظه الله کوله په ترجمه کې. څو برای درته شریکو. شیخ المشایخ کشمیری رحمه الله چې خود ترجمه کې کړې وه. وهي ألف لام ميم. يا ألف منا الله، لام منا جبريل، ميم منا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. إن ده القرآن الكريم دي الله لطرفه دي جبريل بواسطة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم باندې نازل شوی ده. په دې ذکرو یې څه خوځه بل معنا څه او ألف منا الله، لام منا لطيف، ميم منا منان. الله لطيف منان. الله بارک بین او احسان کوونکی ذات ده. یا بله معنا چې ډېره خوندوره لګېږي ورسره موږ تاسو ځوان سره. هغه الف معنا اول، لام معنا لازم، میم معنا مؤمن. ښځه وي که نر وي. یعنې الف لام میم ذلک الکتاب. اول لازم مؤمن ته دا ده. ذلک الکتاب د قرآن کریم به زده کوي، علما، تفسیرا، ترجما، تجویدا، ناظرتا، حفظا. نو دا به زده کوي. بیا د خدای دوی کې مکتب وای، پوهنتون وای، دکتورا کوي، ماسټري کوي، سپورټ څه شی چې وای. قرآن کریم په مقصد باندې پوه و، دیني علم حاصل کړی و، بیا به بېانصافي هم نه راځي، ظلم هم نه راځي. او که ته قرآن کریم دې شاته اچولی، اصل مقصود یې ویل کړی وي او په دنیوي شیانو کې اخته یې، هغه فرض نه دي. په ضرورت وخت سره فرض هم دي د اسلامي نظام لپاره. دومره خلک به وي چې دغه غنو ته کار کوي که نه. او قرآن کریم نور ته پرېږدي. ځکه دا موږ چې عصري علوم ورته وایو
د قرآن کریم راوتلي دي. عصري علوم نوم ورته اخیستل دا هم صحیح نه ده ما په اصطلاح. دا ټول علوم دي قرآني علوم، خو دا هم قرآن نه راوتلي دي. چې قرآن ته په اصل ورته پوهې بیا د علومو کې بیا نوره څېړنه وکړې نو بیا هم ډېر خوند وکړي. چې قرآن کریم دې شاته اچولی بیا په هغې اخته یې نو بیا سړی خطا وځي. ولې؟ ځکه که یو سړی صرف په مادیاتو باندې باور لري دا نور علوم مخته بیایي په قرآن کریم پوه نه وي هلته سړی عام الحاد ته کې رسېږي. قرآن حدیث باندې به پوه دی که نه؟ او که صرف قرآن حدیث وایې هغه علوم پرېږدې بیا هم سړی دنیا بیا ژوند نه تېرېږي. دنیا خو په وسایلو باندې ده لا بالفضایل. تاسې پوهېږئ انشاءالله. نو مقطعات حروفو اول لازم مؤمن ته دا دي د قرآن کریم به زده کوي نفس تکرار کوي. او دا به څنګه په یو سمې نه وایي چې علم صحیح ده علم اللمس الر داسې به نه وایي. الف لام میم هر یو جدا خو صاحبونه کې خلک الف لام میم داسې به نه وایي. ما ته وګورئ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم. شابس. دا لام ده مد لازم ده حرف مثقل ده او ميم مد لازم ده حرف مخفف ده. دي به تاسو ان شاء الله ورسته تاسو به راځي. نو څنګه ده ولې ده؟ نو لام بچک کې سیمه سره تړلې به غونې زماني مو کوي. الف لام ميم ألف لام ميم. الف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد. الف لام را ألف لام را. الف لام ميم را ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد ګوري دا ها یا بو یو د منظمه دی بدل ده خو کاف په ډیر جګه وای مد لازم حرف مخفف ده او عینم صادم ها دا ګوري دا کاف لن موي كاف ها يا عين صاد بس طه طاسيم ميم طاسين ياسين متزين خلك ياسين والقرآن الحكيم ياسين لا ده مد لازم ده حرف مخفف ده كشكة شبك حركات تدرسي ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون ده حروف مقطعات معناه والله فويجي او ځین تفسیری معنا هم تاسو ورسې ول لازم مؤمن ته چي د قرآن کریم زکول چې قرآن کریم دیني رندز دی به ډاکټر میلاس کې د شفام ډېر وي چې انجینر مې کنه نو کار کې به خیر او برکت هم ډېر وي دکاندار دی وي موټروان دی وي دهقان دی وي قرآن کریم په علم پوهیږي عقیده به محفوظ غلطيږي بنه خارج مل تلار سي تاسو خطا باسي نه خطا باسه له بدې نسی نور علوم چې څومره موکي
چې قرآن په هنه د سره چې هر چې تلار چې کوپری ممالک ته خامخ سره لار شي کله ال تخطاوزي تشکل بوت پاتې کی ذهن ارث عقیده یوزي ولی قرآن کریم قرآن او قرآنی علوم حدیث باندې ورسره دا ان شاء الله زده کوي سیده عام ورسره وایي مګاته به تم ضرورت لرو مونږه او دا په طریقه ولا سره ورته وایي دا سره کار خو ګرځوي هغه ورسره وایي هم په کې د سیده سورسو دین مو مقدسي خپل وطن مو مقدسي ټول خدمتو زي بهذا التوايم تاسموي بسم الله الرحمن الرحيم حروف مقطعات ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حاميم حاميم عين سين قاف قاف نون صدق الله. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. دویمه برخه د لمانځه برخه شروع سو ان شاء الله. مونږ تاسو لمونځ پرون المربونه پر اخلاص کړی یو کنه اوس اللومین وایو ان شاء الله او سبب او دعا او اذکار وایو بیا نور سیمانی مجمل معنی مفصل شروع کی ښه کتاب خلاص کړی بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء قنوت مونږ تاسو خلک ساده پښتو اللومین ورته وایي څه ورته وایو اللهم دا بخص دا کوي الفاظ به سم دا کوي چې معنی غلطه نشي او معنی مشله وایو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك وكب كوي كده وكب ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي دلت أكثر خلق لتيكي ولك نصلي نعم ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق شابس زي وري مناطقكم يا خلقي بيان الطوائم اللهم إيه الله جل جلاله إنا منغا نستعينك أنا مرستا غارو مرستكم بخاص دي الله نواري سيدة خدا مرستكم يوم تحت الأسباب ده يوم فوق الأسباب ده تاسو بختنا بيداسي مرستكم يبلن غارو كنا وبراكا شاي راكا كنا كتاب راكا ده ما تحت الأسباب ده غنان اللي كنا دكاندار تويلش كيلو سامان راك برا راك درجة ورزق ده كادر تبغنا مثل ده ورزق ده مرستسو وده ما تحت الأسباب ده فروانك يكا ده إنسان يبرس رباي ده مرستو كيو ده زوم يعني تيري
ډاکټر د انجینر د طبيب د عالم د مولا د کوسه یو بل ټول ضرورت لري یو ما فوق الاسباب ده چې هغه بل انسان ونه سي کولای مثلا یو زیارت ته ورځي پیرته ما ته زوی راکړه ده حرام ده شرک ده طب صرف د الله نه ده یعنی موږ صرف د الله نه مرسته غواړو نو ما فوق الاسباب مرسته غوښتل د الله نه کیږي صحیح ده نو موږ تاسو الله تاسو بیا له عزت راکړي عزت ته بندګان نشته ورکول وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير نو نستعينك متام نستغفر ونستغفرك او لتانا دي ګره بهنه غواړو ونؤمن بك پتا ایمان راوړی توکل عليك پتا بن توکل کوو ونثني عليك الخير ومن پخشان سرا ستاستاینه کوو ونشکرك مستا شکر ادا کوو ولا نکفرك ستا ناشکری نه کوو ونخلع تر جدا کیږو ونترکو امون پریګدو من هغه څوک یفجرک ستانه فرمانی کوي ګوره هر ورځ موږ په عالمین کې دا وایو کنه هغه څوک چې الله تعالی فرمانی کوي هم پریګدو تر جدا کیږو نو ګوره څوک چې بالمازوي دین نه خبر وي فاسق فاجر اوس مګرته نه کوي ګوره صحیح ده چې الله سره څو ګوره د المس کول چې الله سره دوکه کوي تاسو راتون بیا کوي تو چې الله پرېږدي د الله ویروي مز نه ورته کوي تا بیا خود پرېږدي نو څو چې فجور کوي ګناهونه کوي ښکاره پټ موسیقي اوري فلمونه ګوري بد اخلاق کوي هغه سره تاسو ملګرتیا نه پرېږدئ وي تاسو ګورار وعده کوي د الله سره دروغ به نه وایي کنه اللهم اے اللہ ایاک خاصتا نعبد عبادت کو ولک نصلی او خاصتا منس کو ونسجد او صرف تاتا سجده کو وإليك نسعى او تا طرف ته منډي وهو کوشش کو تا طرف ترزو یا الله ونحفد او ځن نکو عبادت کې ونرجو امید لرو رحمتك رحمت ونخشى داريغو عذابك العذاب سخا إن عذابك بشك استا عذاب بالكفار ملحق كافر ترسيدون كايدا جورتو غوري زيت اور داسه موي دوی قنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق زمسوا إن شاء الله رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن موږ تاسو ته برخه تجوید شروع نن مهم تاریخ د اخفاء دا په تاسو ځان سره ولیکئ چې کتابچه راواخلئ تاسو کتابچه شته دا اوس موږ په پورې ویلو وجعلنا الليل لباسا پورې نن دوه ته له وګورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا شاو سبعا كلتا مو بإخفاء تعريف ولو كايدا يزدكو الذي وجعلنا النهار معاشا فتوك بان يوئي واو زبر جيم زبر جا عين لام زبر عل نون زبرنن زبرنا ها زبر ها را زبر را وجعلنا النهار ميم زبر ما عين زبر ع شين دو زبر شن معاشا وقف معاشا واو زبر و زبر با نون يا زبرني نون ألف زبرنا وبنينا واو زبر فو قاف زبر قا كاف من فيشكم فوقكم غد كاف لكاي كاف فوقكم سين با زبر سب عين دو زبر عن سبعا شنزر شي دار زبر دا دو زبر دن شدادا وقف شدادا شبس عملية إجراء وقولي وجعلنا النهار معاشا دا إن شاء الله صار دي نبي قاعدة إخبار بيد الطوائف وجعلنا جيمكي قلقلة ضناكو دريما درجة قلقلة زكا جيم حركات دري وجعلنا ننكي غنانيكو ولي كنون حركات دري وجعلنا ألف لام إدغام شمسي دي نبي كي مدغمكي دري او نون مشدد کی غنای زمانی کو وقت کی تر یو الف اندازه دو حرکات دی څلور تجویدی قاعده نون مشدد سخت دو روایو نها الف مد کو خطش الف مد ولی الف مد ما خطش تور ده نها را ډک وایو دلته را باندې فتحه ده زبر ده درجه دی وړه درې درجه ډک ویل کی او مع میم کی غنای انی کو تی بی ذاتی غنای میم باندې حرکت ده او مع الف مد کو تش الف مد او وقبل ابدالكو مع شنده مع شا دو زبر لمدام بالواقع مدعي وسي ورتواي او لمدام تشا لمدكي او يغب لحاظ بوسنا معلومه ان شاء الله بيت بنبوشكي مخرجه بلحاظ الحر مخرج معلومكو وبنينا فوقكم سبعا شدادا مسبعا ضد اخفاء اول اخفاء ذاك بتجويد قاعده معلوميكو سبعا شدادا وده اخفاء شي شيدا ګوري ځوانانو شاګردانو اکثر خلک به وایي د اخفاء دی غونې فرق بیا څه فرق لري ښه اینه یو غنه ده غنه زمانی سي متاسي کوو دغه کې आवाज لکه غنه او اخفاء دواړه صفاتونه دي کنه موږ ویلو چېرته د خشم کې خشم د بس اخر کې نری رک د پرده دلته کنه خو په دغه غنه کې आवाज جمعګي پزه کې پټیږي نه د نون مخرج پټیږي نه دا نون کې خبره ده کوم ممکن نه د نون مخرج دلته پټیږي نه لکه ان الذين ان نون مخرج ویل عذاب اجا به طرف خپل مخرج ته ورسیده आवाज جمع پزه کې جمع خو په اخفاء کې आवाज دلته جمع سي خو نون مخرج پټ سي زبا خپل مخرج د نون مخرج ته رسیږي نه دا فرق څه کنه ته واضح پرده ګوره په اخفاء کې د نون مخرج پټيږي پر به نه وای او په غونه کې نه پټيږي ان غونه اخفاء فرق لري ښه نو دلته اوس ګورئ سبعا اخفاء ده نو اخفاء په لغت کې د نون ساکن او نون تنوین आवाज د پسې په خشن کې پټولو ته وایي د مخرج به پټي او په اصطلاح کې هر کله چې نون ساکن او تنوین وروسته د اخفاء 15 ستورونه او تورې راسي به حرف راسي 15 ستورو د اخفاء یاد دي کنه کوم دي وی تیز وی ټولې وی ها شپږ به حالګه حروف دي د اخفاء 15 ستوري وی د اخفاء تاسا وی کنه دا سین شین صاد را قاف فقاف کاف دموي روي شبه دا یاد کوي ښه
تا ثا جيم دال ذال زا سين شين صاد ضاد طا زوا قاف طا زوا قاف آفرین ها نو دلته ځینې چې بیا هغه ترتیب سره وایي هغه لږ سخت دي داسې اسانه دي ښه دو دوه وایي تا ثا جيم دال ذال زا سين شين صاد ضاد طا زوا فا قاف کاف دغه کاف هم ده نو دغه یو حرف راغلی ته تاسو خپاک او پټوي دلته وګورئ سبعا نون تنوین ده خو تنوین خپل مساکن ده کنه اذا نورته شین راغلی شین د خپل توري کې ستا کنه نو موږ مفرد توري په دوه برخو عموما ویشلیو خپل پنځه توري دله د اظهار توري او تاسو کومه د اظهار توري ها دي اخوان دي مشبك همزه ها عين ها غين خا يا را ميم لام واو نون با هذه اظهار حروف كده زي سيده سبعا لا يخبصوا ايش الخبر بني كويس ولا وګوري وبنينا باقي الكلام بني ننكي غنياني تبي غندا وبني يا ليندا زريو وبنينا نو غني انيدا وبنينا الف مدكو تشا فو ويليندا فوق نو قاف قلقلي توريدا قلقلي ادنى دري درجه قلقلي صغرى او قاف څومره درجه ډک وایو درېمه درجه ډک وایو ځکه فتحه لري او کومه اظهار الشفوي کوم مساکن نور سبب منسته صاب قلقله وسط یا وسطا دویمه درجه ځکه قطب جد توري منځ کې کلمې کې ساکن ده سبعا اخفاء اصلي حقيقي اخفاء کو ولې ځکه یو نون تنوین نورسته د اخفاء 15 حروفونه یو حرف راغلی ده نو سبعا اخفاء اصلي حقيقي ورته وایي سیده اخفاء شفوي دغه بل بحث به وایو ان شاء الله او سبعا شداء دال کې قلقله ادغام کو شداء الف مدام کو او بیا شدادا وقف شدادا وقف بالابدال دو زبر فالف مد بدلو او دې ته مدي عوضم وای او الف مدام کو په اخیر دال کې بیا قلقله ادرا درې مدرجه قلقله کو وبنينا فوقكم سبعا شدادا صدق الله العظيم خدای پاک دا درس سره زال فارو ګرځوي امين منظور ګرځوي امين خدای پاک دا ماشومان ذهنونو ته خلاص کړي امين هر څوک چې اوري خدای پاک هغه ته مجرونه ورکړي امين يلا فاک د دنیا او د آخرت عذابونو مو وساتي امين خدای پاک موږ اسلامي نظام درکړي خدای وسره دا ویم ساتي امين خدای پاک ټول مجاهدین دې خدای چې کیږي دې حافظ او ناصر سي امين زموږ اسلامي سرحدات ساتنه وکړي امين خدای پاک زموږ مشرانو خوشرانو خزو الله فاکه د قیامت سخت ورځ من نګینه مو وساتي امين یا الله فاکه دا ځوانان ماشومان کلی حافظان عالمان وګرځوي امين وطن خدمتګاران وګرځوي امين یا الله فاکه ورونه کې برکات واچوي نور غرونه کې برکات واچوي هر څوک چې د خدمت کې یار شوبه کې خدای پاک دې قبول کړي د ټول شریحه وایي پر وګرځوي چې اسلام مریضان دي شفاء عاجله کامله د عبادت لپاره وته نصیب کړي اهل اسلام مسافر پر دعا خدای پاک ته حافظ او ناصر سي خیر سره پر کولو دراولي څومره د مسلمان بنديان خدای پاک ته اخلاص کړي موږ ناراضي سي یا الله پاک د دې مدارس آباد ولري خدای په دې ځلګدن کې په اخلاص ادا کړي مناسب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن